کې خیلی احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینهوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې به نغښتي وئ ذبیح الله ایماني یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او ښکلي ویډیو سره حاضر شوی یم مینهوالو په نننۍ ویډیو کې درته ښایم چې څنګه د بلچه د فیسبوک پاسورډ پیدا کړو نو تاسو کولی شئ اوس د بلچه د فیسبوک پاسورډ په اسانۍ سره پیدا کړئ او هغه آی ډي په خپله تاسو خلاصه کړئ نو مینهوالو دغه ویډیو کې ټوله طریقه درته ښایم تاسو ویډیو مه سکیپ کوئ دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ انشاءالله چې طریقه ډېره خوندوره ده او زبردسته ده تاسو ته به بیخي خوند درکړي او تاسو به یې په ورځني ژوند کې وکاروئ نو مینهوالو طریقه ټوله درته ښایم له لنډې دمې بیا هم ښه راغلاست مینهوالو د دې طریقې لپاره تاسو یو پروګرام یا یو اپلیکیشن ته اړتیا لرئ چې دغه اپلیکیشن تاسو باید خپل موبایل ته راډاونلوډ کړئ او خپل موبایل ته یې راکوز کړئ تر څو دغه کار پرې وکړئ نو دغه پروګرام چې دی دغه فلش کې لوګر دی دغه اپلیکیشن ما په د ویډیو ډسکرپشن باندې درته ایښی دی تاسو کولی شئ د دغه ځای په اسانۍ راډاونلوډ کړئ نو مینهوالو ما ته یې راډاونلوډ کړی دی نو زه د هغه باندې کلیک کوم کله مې چې کلیک وکړ دلته موږ ته دوې اپشنې راکوي یو سکیپ او بل نیکسټ تاسو به سکیپ باندې کلیک وکړئ تر څو زر تر زره صفحه خلاصه شي او دلته له تاسو څخه یو پاسورډ غواړي هغه پاسورډ به تاسو داخل کړئ زه 8 وارې 0 داخلوم 1 2 3 4 5 6 7 او دوهمه کنفرمیشن پاسورډ غواړي دا به هم 8 وارې ورکړئ او دلته تاسو نه یوه پوښتنه کوي دغه پوښتنه به تاسو ورته ځوابوئ دلته که تاسو هر نوم ورکړ مشکل نشته نو دلته به تاسو دغه ځواب ما ورکړ او دلته به کریټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو د خانې کې ټیک مارک ولګوئ او کلوز به یې کړئ نو دلته موږ اپلیکیشن فعاله شو دلته ایپس ګورئ دغه چیک مار چې دی دا به تاسو ښي طرف خلاص کړئ او دلته تاسو ته نور چیک مارونه درکوي دا به ټول تاسو خلاص کړئ نو دلته تاسو ته وایي چې مطلب تاسو کوم کیبورډ غواړئ چې په خپل موبایل کې استعمال کړئ ما ملټي لینک کیبورډ استعمال کړی دی هغه غواړم چې استعمال یې کړم او راځم دوهم چیک مار ته دلته به تاسو فلش کې باندې انتخاب کړئ فلش کې لوګر او دلته به تاسو آن کړئ دغه آپشن له دغه ځایه به خارج شئ انیبل به ووهئ د دغه ځایه نور خارج شئ اوس مینهوالو ستاسو طریقه اسانه شوه هر کله چې ستاسو موبایل کې څوک فیسبوک آی ډي خلاصوي یا واټساپ خلاصوي او یا هم څوک نمبر ډایل کوي نو تاسو ته به پته لګي ځکه کله چې زه په کیبورډ کې کار وکړم مثلا زه میسیج ته ځمه دلته میسیج وهم نو دلته زه لیکل کوم او دلته یو نمبر ورکوم نو دا ټول هر څه چې کیبورډ کې زه کوم دا ټول ما ته ریکارډ کیږي زما په دغه پروګرام کې نو که څوک ستاسو په موبایل کې د فیسبوک اکاونټ خلاصوي نو تاسو ته به دلته ریکارډ کیږي ځکه چې په کیبورډ کې به دا کار کوي حتما نو تاسو ته به بالکل دا ریکارډ کیږي هغه پاسورډ چې ما داخل کړی و اوس به یې دلته له تاسو غواړي تاسو به داخل شئ دلته ګورئ ما ته وایي چې ته مسنجر ته داخل شوی یې مسنجر باندې کلیک کوم ما ګورئ نمبر مې دا ویلی دی او لاندې مې کوم حروف چې لیکلي وو هماغه ما ته دلته شو کړي دي نو هغه یې راواړول نو په دې طریقه باندې تاسو د هر چا د فیسبوک آی ډي معلومولی شئ کله چې ستاسو په موبایل کې څوک کاروي نو دا اسانه طریقه ده او ښه طریقه ده دا ضرور په خپل موبایل کې تاسو خلاص کړئ تر څو تاسو ته پته ولګي چې موږ موبایل کې څوک څنګه کار کوي نو مینهوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله په امان